ریویو ته خو ستا خوند کوي ماشاءالله ډوډۍ واه واه ماشاءالله دا ځای څه موږ رالو دغه لار. السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله مند یم چې تاسو په ټول جوړ او روغ یاست. نو بالاخره هغه ځای ته رالو چې زموږ د ټول هیواد یو غټ ارزو او ارمان و چې دغه د سالنګ تونلونه جوړ شي. نو اوس فعلا هم دغه تونل سره یو چې هغه نوی جوړ شوی ده، نو تاسو به یې وینئ په دا ویډیو کې. نو موږ خو ډېر ناوخته رالو، شاید تاسو ډېر لیدلی پر دا میډیا باندې، خو نن یې دا زموږ د چینل له طریقه هم وګورئ. نو دا چې دغه ځای ته موږ څنګه راورسېدو، دا لارې څه منظرې ولې، څه تکلیفونه وو، نو دا ټوله تاسو راسره وګورئ. هغه ځای دی چې د مزارې د خوا راځې، دغه خوله یې ده، د کابل له خوا څه نه ده. نو تاسو راځئ دا ولاګ راسره وګورئ، نو بیا د دې ځای څخه ځو بېرته د کابل پر طرف. څنګه ښایسته خوند کوي. نو دغه د سالنګونه دا تونل داسې پورته شوی ده. راواخه د کوزۍ صحیح نه ده څه شي توره دغه ساده ده، دغه ساده هم صحیح دا ساده هم صحیح. ځای راشه وسلو ډېرې خټې دي. څنګه ده ولا بیخي خطرناکه تونل، داسې ورته وګورئ بیخي داسې په ویډیو کې به نه معلومیږي، مګر دغه ډېر خطرناکه ده. نو موږ هم انرجیان یو شیان راواخیستو، ځو د خیره سره مخ ته. د انرجي دلته کښېږم، ګوره را شاته دا سپینه انرجي ستا وه، بیا زما دا ماته نه کړي. دلته به لمونځ وکړو، د ماپښین لمونځ. مخ ته ځو نو هغه اصلي ځای ته. دا ده چې شاته د سپینې واورې او دا د کوزۍ انرژي څنګه خوند درکوي. دلته یو ځای واده ده، وګورئ ویو ته خو وګورئ. تونلانو کې روان یو، وینه یې توره شپه ده، فکر توره شپه د ورځې توره شپه ده، نه شی به وینئ که بې نه وینئ. واوره پر ولېدلې ده، څڅېږي هم لږ لږ، چکک کوي، مګر هوا ډېره ګرمه ده. واوره ستا هوا ګرمه ده. موږ تقریبا اوس دوړې وې، د دوړو په خاطر مو ایسي چالان کړو. خیر خیر خیر. دې ځای موټروانان بیخي تیز دي. لاره بنده وله، نو دلته ده ډېر وخت ورته انتظار. د ګیلري کې روان یم، تقریبا ګوره دوړې دي د باندې، ډېر خرابه ده هوا. نو موږ تقریبا دا ډېره اوږده ده، یو 8 کیلومتره ده، او دا جوړه شوې یم فکر کوم په 1443 کال کې ده. نو تاسو فکر وکړئ اوس 1402 ده چې څونه وخت یې کېږي. 52 دا تقریبا 60 کاله د مخ جوړه شوې ده، اوس موږ پکښې روان یو. لند کروزر مال بختیار خو به یا کشنه سواله ده عام ختم به پر دی
دا د تاسو یې وګورئ یا ماشاءالله ډېر ډېر ښه ډېر هم موږ ډېر ناوخته ورته رالو ډېر د پرمختګ زیری نو بس خدای دې وکړي چې دا نوره لاره یې هم جوړه شي نو بیا به انشاءالله وروسته بیا مزارې ته ځو چې لاره جوړه شي نو موږ به هم بالا له دې ځای څخه ځو بېرته حرکت به کړو ځکه راباندې ناوخته کېږي څنګه منظره ده موټر خو ویني خټي ته وګورئ ویو ته وګورئ ماشاءالله ماشاءالله له دغه ځای څخه موږ رالو دا هغه لاره ده داسې ورته وګورئ دلته داسې راځي او تونل بیا داسې ننوتلی ده تر دغه غره وتلی ده تر دغه غره داسې وتلی ده بلې خوا دغه خوله څه یو ښایسته ځای ده ماشاءالله داسې ورته وګورئ دا هغه ټوله لاره ده وینې داسې تللې ده داسې ورته وګورئ څه یو خوندوره لاره څه یو خوندور موسم بیخي خطرناکه لاره یې وله داسې خطرناکه لاره چې بیخي ما په خپل ژوند باندې هم نه وه لیدلې وګورئ موټر تیار هغه دې وچې مېوې رایه وړه کباب او ګرمه ډوډۍ واه واه ماشاءالله خو صحیح